أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دی آیت مبارکه کې د یهودو د علماو چې کوم علماء سو داوی یو لوی قباحت هغه فرمای ذکر کوي. فرمای ان الذين یقینا ها کسان یکتمون چې دوی پټای ما هاغه حق لرا انزلنا چې مونږ نازل کړی دی. مونږ یو حق نازل کړی دی او هغه حق د یهود علماو ته معلوم دی چې هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات مبارکو او یا مسله د رجم وا او د توحید وا چې د یهودو کې کله د زنا یو مسله رااله هغه فیصله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراوړله. نبی علیہ السلام داوی باندې حد جاری کړلو نو هغه وی چې دا خو سخت یعنی دا فیصله خو ډیره مشکل ده. نبی علیہ السلام فرمایل چې دا خو تاسو په کتاب کې هم شته په تورات کې. نو دوی انکار کولو تورات راوړل شو نو فرمایي چې په کوم ځای کې هغه مسله و نو په هغه ځای باندې دوی لاس ایښودی و. نو دا دغه مسلې پټول یا د نبی آخر الزمان صفات چې کم په تورات کې راغلو هغه پټول یا دغه مسله چې کم د قبله د تحویل ده چې نبی آخر الزمان به خپل قبله بدلی چې دا دغه د حقانیت نښه وه هغه نښه دوی د هغه په ناحقه کېدلو دپاره د هغې نه دلیل نیولو استدلال کولو چې دا پیغمبر مونږ ځکه نه منو چې دی ګوره کله یو طرف ته مخ کوي او کله بل طرف ته. نو کومه خبره چې د هغه د حقانیت دلیلو هغه د هغه د ناحقوالي دپاره وجه وګرځوله. نو فرمایي یقینا هغه کسان چې دوی پټۍ ما هغه آیتونه نخې علامات انزلنا چې مونږ نازل کړي دي په تورات کې او په انجیل کې من البینات د واضح نښونه والهدى او د هدایت نه من بعد رستو ما د هغې نه بیناه للناس فی الکتاب چې دغه مونږ بیان کړي دي د خلکو د پاره په کتاب کې په تورات کې او په انجیل کې. نو کم خلک چې دا پټي اولئک دا کسان چې دي علیهم په دوی باندې اولئک دا کسان چې دي یلعنهم الله لعنت کوي په دوی باندې الله ویلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دوی باندې لعنت کوونکي. نو دای د یهودو علماء سو
کم چې هغوی به حق پټولو د هغوی ذکر وکړو. ورپسې آیت مبارکه کې د توبې ترغیب دی او د هغې دپاره طریقه ده. فرمای الا الذین مگر ها کسان، یعنی پا کسانو باندې لعنت نشته دی، تابو چا چې توبه وویسته، واصله او اصلاح وکړله. عام طور باندې د توبې دپاره دو شرایط دي، تابو واصله. دا عام خلکو دپاره دا حکم دی چې یو عام سړی هغه توبه وغواړي، هغه توبه وباسي، نو هغه به توبه وباسي او خپل اصلاح به وکړي. بیا توبه ویستل څه ته وایي؟ توبه ویستل دې ته ویلی کېږي چې دی به په زړه سره په دې خپل عمل باندې پښیمانه شي چې ما دا غلطه کړې، او په خوله باندې به هغه استغفار ووایي او آینده دپاره د نه کولو عزم به کوي. دا توبه ده. او د خپل عمل اصلاح به کوي. دا د عام خلکو دپاره دا دوه شرایط دي د توبې دپاره. او د علماو دپاره درې شرایط ذکر کړي دي چې اول به دوی توبه وباسي او خپل عمل چې دی دا به درست کی، او دریم دا دی چې وبینو کم حق چې دوی پټ کړو هغه به بیان کی او خلکو ته به ووایي، پټ نه، خلکو ته به ووایي چې بای دا مسله ما داسې کوله او دا داسې نه ده، دا مسله داسې ده. دا درې شرایط د علماو د توبې دپاره ذکر کړي دي چې فرمای وبینو. نو دا بینو شرط دا د علماو سره خاص دی. فاولئک اتوب علیهم. نو دا خلک چې دی الله تعالی فرمای زه به رحم وکم په دوی باندې، وانا التواب الرحیم، او زه یقینا توبه قبلونکې رحم کوونکی یم. ان الذين یکتمون، یقینا کسان چې پټي، ما هغه انزلنا چې نازل کړی دی مونږه، من البینات د واضح نښونه، والهدى او د هدایت نه، من بعد ما بیناه، رستو د دینه چې بیان کړی دی مونږ دې لره للناس د خلکو دپاره، فل کتاب په کتاب کې، اولئک دا کسان چې دي یلعنهم الله، لعنت کړی دی په دوی باندې الله تعالی، ویلعنهم او لعنت کړی دی په دوی باندې اللاعنون لعنت کوونکو، الا الذین مگر هغه کسان تابو چې توبه یې ویسته، واصلو او اصلاح یې وکړله، وبینو او بیان یې کړلو، فاولئک نو دا کسان چې دي اتوبو رحم بو کمزو علیهم په دوی باندې، وانا التواب الرحیم، او زه یقینا توبه قبلونکې رحم کوونکی یم. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې پروردگار د عمل توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.